السلام علیکم دوستانو. د نن درس موضوع مو د ورډ په باره کې دی. راځو ورډ تعریفو د مثالونو سره. نو راځئ چې درس شروع کړو. Let's dive into the lesson. د ورډ تعریف په انګلیسي کې داسې دی. Word is a letter or group of letters which gives a meaning or makes a sense. لغات د یو توري یا هم د یو څخه زیات تورو د مجموعې څخه عبارت دی چې یو معنا ولري. مثلا یو توری آی د زه معنا لري چې دا زه خپل یو معنا دی. نو دلته چې معنا لري آی ته موږ لغات ویلی سو. یو توری ا د یوه معنا لري لکه a book, a chair یو چوکۍ، یو کتاب. نو دا د یو معنا لري، خپله لغات سو. ګورئ د یو حرف څخه جوړ سوی دی. وای دوه توري دي. مای یعنی زما. نو دا چې د زما معنا لري زما، نو دا خپله یو لغات سو. نایس NICE څلور توري دي یا څلور حروف دي. نایس خپل یو معنا لري یعنی ښایسته. نو چې دا څلور توري سره یو ځای سو، یو معنا یې جوړ کړئ ښایسته، نو دا خپله څه خپله یو لغات دی نایس. او همدارنګه بیوټیفول BEAUTIFUL دا نه توري د نه تورو مجموعې څخه جوړ سوی دی. نه توري سره یو ځای سوی دی. او بیوټیفول دا هم ښایسته، د ښایسته معنا لري. نه توري سره یو ځای سو، یو معنا یې جوړ کړي، نو دا ته موږ خپله لغات ویلی سو. ګورئ که چیرې سر په خود څو توري سره یو ځای کړو که معنا ونه لري، دا ته لغات موږ نسو ویلی. لکه BDFG دا څو توري سره یو ځای سو خو هېڅ معنا نه لري، نو دا ته لغات نسي ویلی. Tell me what's wrong and why